چې ستا مرضي ولا هغه راته ستا په ووایي. زړه څه درځي هغه ووایه. هېڅ پروا نشته. زړه مې نه دی پر کراره ګرانه راکه ده خولې لاړه ګرانه راکه ده خولې لاړه اندېښنې دي که غمونه شوروي دواړه لاسونه شوروي دواړه لاسونه کیسې کوم د بل شادۍ نن مې جانان راغلی دی نن مې جانان راغلی دی خدای مهربانه پر هر چا دې ستا نو ولې وارخطا دې ستا نو ولې وارخطا دی ناسته یم په پښتنو کې ورک به یې ستا په اندېښنو کې ورک به یې ستا په اندېښنو کې ما ویلي دي و تا ته تر شامه ګوره و چا ته تر شامه ګوره و چا ته. قدرمنو نن زما دپاره د افسوس مقام دی. موږ چې دوی هر څه پیدا کړو خو انسانیت یې له لاسه ورکوي. په موږ کې د یو شي کمی ده په پښتنو کې هغه انسانیت دی. د پښین دا خاله چې په خاله مشهوره دی د ټوله زندګي دکان په دکان کور په کور خلک خندولي ټپې ورته ویلي یو هنر دی د دې ټپې په خاله مشهوره ده او ټوله زندګي د پښین و خلکو ته ټپې ویلې د پښین خلک یې خندولي دي او نن چې دی په سترګو معذوره دی دواړه پښې ماتې دي دا د ګوري دا پښې دا دواړه پښې د دې ماتې دي په هسپتال کې پروت دی نه د خدمت سړی لري چې د دې خدمت وکړي او نه دغه خاله چې ده نه د خدمت سړی لري او نه داسې یو سړی لري چې دوا ورباندې وکړي نه په جیب کې ورپی لري. په سټي انټرنیشنل هسپتال کې پروت دی. ما ته ټلیفون راوکړي ډاکټر صاحب ستاسو نوم زما عبدالقاهر نورزی نورزي صاحب ما ته ټلیفون راوکړي چې د پښین خاله چې ډېر سخت ټپي ده اکسیډنټ کې ګوره هر څه چې وهله د موټر والی د هر شي والی د ډېر سخت زخمي دي. نو د ټلیفون راوکړي چې دا هسپتال والا مطلب که نن و که ماښام و بس خارجه یې باس یې ته راسه چې د دې علاج وشي او دا سخته مجبوره ده 1 روپۍ ته محتاجه ده. نو نن زه ورته راغلی یم او زه چې کوم پروګرامونه ما کړي دي ما چې په خپل ژوند کې کوم پروګرامونه کړي دي دغه یو پروګرام ما ته ډېر زور غواړي او چې زموږ په خلکو موږ کې احساس ولې نشته. موږ دا پیسې څه کوو چې موږ نن په موږ کې یو داسې سړی دی چې نه بچی لري نه ورور لري نه مور لري نه قریب لري او دلته دی محتاج دی پیسې د محتاج ده او زموږ خانان امیران چې دي پاربور په بینکو کې ایښي دي دغه یو سړی چې ټول زندګي د دې قوم دپاره خدمت کړی منډه یې کړې ده یو اساره نه لري او دی نن مجبور دی دلې پروت دی د خلکو محتاج دی په سترګو ړوند دی. زه دا غواړم چې په دا انسانانو کې انسانیت را ژوندی شي دا انسانانو انسانیت وکړي. زما په وس هېڅ نه دی پرې زه یو سړی یم زما سره به دا ټول سوسایټي ملګرتیا کوي پښتانه به ملګرتیا کوي د دغسې عظیمو انسانانو د دغسې به موږ خدمت کوو دا به اوس چاته ځي د دې خدمت په څو کوي کوټه 40 لکه آبادي ده لیکن دا 40 لکه آبادي د دغه یو سړي نه مدد کولی سوی نه خدمت کولی سوی. نو زما دپاره د افسوس ډک دغه پروګرام دی چې زه نن کوم او په دې پروګرام کې زه ډېر خفه یم. انشاءالله د دې سړي علاج به کېږي خامخا به کېږي
لیکن زموږ په پښتنو کې انسانیت چیرې دی، احساس چیرې دی؟ موږ باید انسانان محسوس کړو. دغه انساني خدمت چې دی دغه زموږ هغه لاره ده چې په هغه باندې رب پیدا کېږي. ولې زه ورته رازغلم؟ باید زما مخ د ده ته په سلاو کسان دلته ناست وي، د ده خدمت کېدی، ده باید یوه مجبوري نه وله. نو زه د ده څه د ده موبایل نمبر اخلم، تاسو به رابطه ورسره کوئ، د یو ورور د یو مشر په حیثیت به خدمت کوئ، راځئ به ورته پوښتنه به کوئ، دوا به باندې کوئ، دی به په پښو بېرته ولاړېږي او دا په موږ دا کوم هسپتال دی ډاکټر صاحب؟ دا د سټي انټرنیشنل هسپتال د امداد چوک باندې واقع دی. ښه ښه. نو ستا موبایل نمبر شته؟ ها؟ راویښې؟ دوه د څاغه هلک راڅاغه بل راځي؟ دا څاغه یو چې ولاړ. نو ته ما ته یو څو ټپې راته ووایه. ستا ټپې ماته ډېر خوښ زه بیا ستا غاړې به ستا چل مې ښکلي خدای پاک چې ما خدای دې مې ښکله چې خلاص کړي به ستا غاړې به دې ماته بس ما ته ما دې غږ وکړي انشاءالله ستا سره. قربان دې سه. که په دنیا کې ته چا پرېښول زه دې ساتم. زه دې ساتم مانه زما سره په کور کې به اوسې. دا ستا ټپوس زړولی ډېر درد و پکښې. یو څو ټپې راته ووایه. ته ویې وایه زړه مې پر داسې ځای سروی سو وسې ورخونه لړمانه له سمه ومه او ستا په اندېښنو مې ځان باچا کړي سر مې راپورته کړي ملنګ د دنیا ومه وایي نه څوک لرم نه مې په کار دی چې خدای مې ملي د چا څه پروا ساتمه وزړه مې لري درزونه وکړو لکه دیوال چې زلزلې وهلی وینه څراغ چې بل سي بېرته مړ سي د چې مین سي همیشه لمبې کوي وایي غمونه ډېر خوشحالي نسته خدایه په غم کې به زه څنګه پورته سمه وایي و ماته مه وایه چې ورک یې دا نازولی زوی دې مړ سه په غوځي کې وزړه مې د شګو شین کمر دی د بېلتانه باران یې ورو ورو نړوینه که پرېږدي د هسپتال کې پروت یم نه مې دارو شته نه دوا څوک راکوي وایي زړه مې په داسې ځای سروی سو وسې ورخونه لړمانه له سمه ومه وایي ولې دې بد راسره وکړو ما په دنیا کې دا ویل چې دوست لرمه وایي غمونه ډېر خوشحالي نسته خاوند خدایه خوشحالي به کله وي وایي بې وروره خور په کلي راله اواز یې وکړي شپه د چا کره کومه وایي و ماته ستن وسپړسی راکړه زړه مې سروی دي پر هارونه په ګنډمه وایي زړه مې پر داسې زړه مې پر داسې ځای سروی شو و خلک لګیا دي انبارونه ځنرابې وایي په ګلګلاب کې وویشتمه تر لاس دې جاسم دښمنان ولیدمه و خدایه دا سخته کې حسانه او نن پر ما وینې به څنګه تېرومه غمونه مه کوه جانانه غمونه زړو ته رنځوري ورپېښوینه وایي جماله ستا زړه دپاره زه به دا شش کاروان دلته تېرومه. مهرباني ډېره الله دې راته ژوندی راکړي. نو دغه دی موبایل نمبر راوښیه د ده نه دی در معلوم نو نه معلومیږي د ده دی
ولې نه معلومیږي ما پیسې نشته پکښې یو فون نمبر دې زما هغه پیسې ولې پکښې یا معلومیږي څنګه دا موبایل څنګه معلومیږي دا طریقه شته نمبر یې راکړي نمبر ډېر ضروري دی نه مهرباني الله جوړ په خیر الله ستړی اوسه خانم خانه څنګه یې شه ودې پېژندم وکړه څه حال دی څنګه یې په خیر یې خیریت ما باندې کې راولې زما موبایل نمبر یې ستاسو سره شته که نه نمبر خو زما سره سخت سینه بند دی. هغه سیم هغه سیم ما سره یو سیم معلومات را خلاص کړي صدقات هم شی نه لرم بس هغه سیم را بند کړي بیا مې خپل معلومات به سره خلاص کړم بس څنګه نمبر خانه څنګه یې څنګه ښه خیر په خیر ایا اکرم دی ها ما سره شه والله شو خیریت په خیر اوس څه خبره وایي هغه څه راغله زه راغلی یم ما ته ګر څه دا صدمه ده دا څنګه انسانیت دی دې سړي ټوله زندګي کور په کور دکان په دکان په کوزه په واده کې ټوله زندګي یې و دا خلکو ته وقف کړې نه مور نه پلار نه قریب نه عزیز نن دی ورور دلې زخمي دي پښې ماتې دي نه یو سړی ورته راځي دا اوس ګوره نن به د هسپتاله ډسچارجوي او بس پسه اخیستی دی اوس دا په دا ماتو پښو چېرته ولاړ شي نو دا اوس موږ انسانیت موږ په دا وایو چې موږ چې انسانیت را ژوندی شي او موږ کار کوي سالمان لږ شکر دی الحمدلله لایان مدرسې ماجدان ډېر لږ یو انسانیت نشته په موږ مور پلار راولاړېږي خور خرڅوي ورور راولاړېږي خور خرڅوي پلار لور خرڅوي بشتانه بچیان راولاړېږي کونډه خرڅوي مور خرڅوي د خپلو مفاداتو لپاره داسې باید سړی ونه کړي انسانیت څه شی دی تر اوسه نه بنده ومه چې هغه نمبر یې ووایي بیا به نو اگر به پیسې چرچا ورکول هغه بیا درته راځي د لوی سټي انټرنیشنل کې دي حالا چې دا امداد چوک دی امداد چوک سټي انټرنیشنل هسپتال دی سټي انټرنیشنل هسپتال کې فرست فلور دی لفټ چې دی کوم لفټ چې دی دې ته مخامخ دی هغه لفټ دی دا ګور زه به لفټ ته ښکاره کړم دغه وینې دا لفټ دی ګوره دې ته مخامخ دروازه ده که څوک مدد ورسره کوي هغه دې راسي د دې مدد دې وکړي او زه اوس موبایل نمبر درښیم زه انتظار یم چې موبایل نمبر یې پیدا کړم بیا په موبایل نمبر خپل هم رابطه ورسره وکړي نه خپله غربي مې نو هغه څه واوښتلم رامنډه مې کښل بس هلته مې ستا د مخ ته یې به ولي مکه دا خوا اشاره واچوله بس سکواټر مې لا دی په سترګې مې توره شپه وغوړېدل بتیان واخیستل بس ګاډي راغله چې مې په ډلو کې پورته یې کړم چې پورته کړم بیا په ځان یې دا په کوم ځای دا د سلطانان سره ودې خواته نه هغه ټوټل چې دی دا سلطانان په دې هغه ټوټل دی هغه ټوټل چې دا هغه میان ور چې دی وایي جوه هوټل مخ خلک وایي بس ما ته دغه نه راکاوه بس دی یا جوه هوټل ول وخت نه صاف خاطر بیا نه ولادت بیا څوک نه ور بس بغیر شغال بس بیا ولادت په جوه کې دغه په مخه بس بیا ولادت بس هغه څه چې هغه کې بس هغه پریوش مغره سبلا سی ډی را روان دي لزر پیدا دی یو سړی اعلان وکړي سی ډی دی دا لزر خو ما خالد هغه ولیدل ان شاء الله خدای کوالټي روپی ودرته مس لزر خدای وسره وردا دی میر طرف سے 10000 روپے الله مهربان دې ډیر پیسې ستا وګر د مسله څخه خدای کوي پاکار ما مکه نو یو ځان مننه ماته په کمنټ کې ډیر خلکو د پیسو اعلان کړی دی نو ان شاء الله خدای کوم خالی د موبایل نمبر راسي نو موبایل نمبر د کوم ان شاء الله خدای کو دا بل ته خپل رابطه سره وکړي چې چیرې مسله ولا بیا به زه ما بینک یم ان شاء الله زه وکړم دنیا بس یې الله چا تلفون وکړ یو زما او نو دغه سنمان نه دغه طریقې یو عزیز ما ټلیفون سره وکړي نمبر ما استول زي ورور نام زي عزیزم باندې د شاته سعودي کله بلیا د لیدي
ته خوشی نه ورور لري ستا یو ورور ستا یعنی مثلا جمال صاحب دا یو زه تا ته ریکویسټ کوم وکړه او د ده ګره نګراني د په خپل لاس کې واخله هېڅ څوک نه بابا لري ګور موږ د پاره موږ ګر سره ورور چې راتلم لا غزه پښې ولا کړتل یار دا موږ په موږ کې موږ به اخر د جنت په کوم سترګو ورځو دا یو سړی دی یار د دې موږ خدمت نه شوی کولای دا په خاله په کوټه کې څلويش لکه آباد دي بل سوچ د هغه واخلي یا ان شاء الله ورو په خپل لاس نن دای به د دې په ګرد پیسې به د سره دی به خپل جمع کوي دی به خپل علاج خپل کوي ان شاء الله کو ډاکټر صاحب دلې دی ان شاء الله نن هغه نه څه شول نه څه وکړي ته سره دغه وسره وستلې د مېکسن ټول تاسو څنګه دې څنګه معلومه څنګه معلومه چاته مې ټلیفون وکړ او دوباره ماته کار محمد ما شو ولا مجا ها انا جمال صاحب دې د خپل نګراني کوي موږ کوشش کوو چې دا بیلنس جمع کو بیا موږ نمبر معلوم نمبر شي ګوډه ماته ده دا غلا دي پښې ولا جديد ده ظالمان ده اساس ده غلا نخلق مسكين من نضي اه ده اساس ده غلا نرسب يلي ده یا ان شاء الله دا خوش دي زخم دی اچ وچ جوړ سي بیا باندې صفائی خلص وين خش صفائی کوي به در ان شاء الله الله مهربان دا د قاعده 6000 روپۍ بل راولې 6000 روپۍ بل نه نو کړی جمال صاحب هم د سرګرز بیا راکړی او یار بابا زموږ میشن چې د انسانیت نمبر مې د خالا نمبر دا دی دا د خالا نمبر دی نوټ یې کړئ دا د خپل نمبر دی 0337960 بیا دی 0333 9 شپېته 400 دا سا نمبر دی او دا موبایل هم راښکاره کړه دا موبایل دی دا د دې موبایل دی دا د موبایل دی بس اوس نو